الرحیم. د بابا مینې درنو ولسونو، خویندې، ورونو او د معارف ستر کاروان محترمو حمایهګرو، د ده لپاره چې بابا مینې صاحب تېر ورځ یو موضوع پخش کړی و چې د 12مې تعلیمي حوزې ونه شو کړی چې د ریاست یا وزارت قناعت حاصل کړي او د معلمینو د کمبود په هکله ورسره خبرې وکړي. بنان د ده لپاره چې موږ وضاحت ورکړو چې موږ قومي مشران، سپین ږیري، ځوانانو شورا، علماو شورا او د سیمې مخور خلکو سره د والدینو له محترمو کورنیو سره دا مشکل تک شریک کړی. علاوه له ده نه موږ ریاست د معارف شهر، وزارت د معارف ته هم قناعت ورکړی چې په 12مه تعلیمي حوزه کې 1200 تنه حافظامه ښوونکي ته ضرورت لري، چې دغه ښوونکي د ده لپاره چې ښه تاسو ته واضح شي، هر کال دا 1200 ښوونکي حافظامه په ډول په 12مه ناحیه کې توظیفېده او د هغوی څخه وظیفه اخیستل کېده. 12مه تعلیمي حوزه په عمومي ډول سره لیسې ترتیب داسې شوی چې ابتدایه لیسې په هماغه تشکیل د خلکو د تقاضا په اساس، هماغه تشکیل په اساس باندې لیسه شوې ده، ابتدایه لیسې ته ارتقا کړی. بنان هغه وخت کې چا د غوښتنه نه وکړی چې تاسو تشکیل له موږ ته زیات کړئ او بعد د هغې نه لیسه کړئ. دا مشکلات په ټولو مکاتبو کې، بالخصوص بابا مینې په هر مکتب کې 80 نه تر 100 کسان معلمینو پورې موږ کمبود لرو. بابا مینه کې د معلمینو تشکیل اصل 1300 نه تر 1500 پورې ده او موږ 1200 حافظامه معلمین ته ضرورت لرو علاوه د دغه تشکیل نه، چې دغه موضوع د وکیل صاحبانو له ادرسه، بالخصوص قاضي صاحب میر افغان وزیره صاحب سره خبرې وکړو. موږ وزیره صاحب سره ناسته درلوده. وزیره صاحب موږ ته په جدي ډول سره وویل چې دا پیشنهاد موږ ریاست جمهوري ته کړی، تر هغه وخته پورې چې ریاست جمهوري نه موږ ته هدایت راځي د حافظامې د جذب په هکله تاسو د نورو ګزینو نه استفاده وکوئ. موږ 5 ګزینې په دې کې په نظر کې نو لومړی ګزینه د معلمینو د ساعتونو ازدیات یا زیاتوالی، دویمه ګزینه مدیر، معاون، سرمعلم، آزاد نظارت ته تدریسي مهالویش، دریمه ګزینه هغه حافظامه ښوونکي چې موږ سره هر کال درس ورکوي هغوی ګمارنه او کله چې منظوري راځي حق اولیت هغوی ته ورکول. بله ګزینه هم دا په نظر کې ونیو چې د اولسونو نه همکاري راوغواړو، چې راشي اولسونه هغه ځوانان چې په کورونو کې دي، وظیفې نه لري او پوهنتونونو دارالمعلمینونو نه فارغ دي، مطابق د رشته او استعداد راشي او په ښوونځیو کې درس ورکړي. او شپږمه ګزینه هم دا وه چې د صنفونو اول نمرهګان، دویم نمره، دریم نمره تر 5م نمره پورې په ټیټو صنفونو کې توظیف شي، تر څو د دغه بحران د مخنیوي لپاره موږ او تاسو کار وکړو. نهایي ګزینه هم دا وه چې مدیر صاحب باید دغه مکاتب تنظیم و ترتیب کړي او تر څو وشي کړلی د بېنظمي او سر و صدا نه مخنیوی وشي. بنان په ټوله کې په تاسو ولسونو غږ کوو چې فعلا د تعلیم او تربیې په یو قوي بحران کې 12مه حوزه بالخصوص ټول معارف سره وګیروان ده، ځکه 280,000 په ټول افغانستان کې حافظامه ښوونکي ته ضرورت لرو. دغه حافظامه ښوونکي 280,000 له جملې څخه 12 په 12مه ناحیه کې ده. ستاسو همکاري او ملاتړ موږ ته دا رابخیسه تر څو دغه بحران څخه ووځو او کار وکړو. تاسو ته بهتر معلوم ده چې تعلیم یو جدي اصل ده او یا د ځوانانو په هکله یو توجه وکوئ چې تر څو د تعلیم ته مخه کړي. او ستاسو ځوانانو نه مې هیله دا ده په کورونو کې چې تاسو پوهنتونونه مو ویلی، دارالمعلمینونه مو ویلی، راشئ له موږ سره په تعلیمي برخه کې همکاري وکړئ چې تر څو دې بحران نه وځو. لله الحمد نن شپه هم موږ له رهبري سره تماس نیولی و او په نتیجه کې ویل چې په نږدې راتلونکي کې دا مشکل به حل کیږي او دا مشکل د حل لپاره ریاست جمهوري ته پیشنهاد شوی. بنان دا مسله د وزارت په اختیار کې نه ده، د ریاست په اختیار کې نه ده. دا بودیجه د ریاست جمهوري لخوا بند شوی ده او حافظامه ښوونکي تر څو بیرته دوباره رئیس صاحب جمهور هدایت ورنکړي موږ او تاسو حافظامه ښوونکي نشو جذبوی. تشکیل مسله هم تاسو ته واضح معلوم ده چې تشکیل د اصلاحات اداري له طریقه راځي. وزارت مالیه فنډ ورکوي او د هغې په اساس راځي.
نهایي که په معرف ښار ته تشکیل ورکړي عمومي ډول سره موږ ته په 12مه ناحیه یا 10 یا 12 یا 15 معلمین رسیږي تشکیل باندې اتکا زیاتره نشو کولی بنان وضعیت د افغانستان اقتصاد زموږ او ستاسو ټولو ولسونو ته معلوم ده باید څه وکړو په کوم ترتیب لاړ شو بنان د ده لپاره چې تاسو ته ښه واضح شي اقوامجامه ښوونکو لپاره موږ رهبري ته قناعت ورکړی رهبري منلی چې څومره موږ کمبود لرو څومره ضرورت لرو او دغه مشکل د رهبري په صلاحیت کې نه ده نه د ریاست د معرف شاه په صلاحیت کې ده نه د وزیر صاحب په صلاحیت کې ده بلکې دا ریاست جمهوري له طریقې یو استثنایي امر شوی چې تاسو اقوامجامه ښوونکي نشي جذبوی تر څو ریاست جمهوري دوباره بیرته هدایت ورنکړي او د ده د جذب په هکله نو موږ هیڅ هم نشو کولی مننه او درنښت الله مو کامیاب او سرلوړی لره